مولانا صاحب مبارک ورحمة بزرگونو شنواری ورسه دی فیضات برکات انوار اسرار مبارک ځان ته خدای نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عقل جز از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. برمانویز ځای مولانا صاحب مبارک پوس یو بلی خبرې ته اشاره کوي، وای الله جل جلاله وای بسم الله الرحمن الرحیم یحبهم ويحبونه. الله جل جلاله د بندگانو سره محبت کوي، بیا نو بندگان د الله جل سره محبت کوي. یعنی الله جل جلاله خپل محبت مخکې ذکر کړی چې اول الله جل جلاله د بنده سره محبت کوي، پس دغه څه بیا بنده په زړه کې شوق پیدا شي او د الله سره محبت شروع کړي. اولین واره محبت ته خدای تعالی یو د طرف سره شروع کیږي. او انسان چې کمال ته رسیږي، انسان چې خدای تعالی جل جلاله و کمال ته رسیږي د طریقت دا چې د الله جل جلاله تعاون نه ورسره او د الله جل جلاله د طرفه څخه جذب و کشش نه ورسره، نو هیڅ کله امکان نه لري چې بنده دې په خپل کوشش په خپل زحمت باندې یو ځای ته ورسیږي. نو اوس دا پیر چنگی دغه سپنجری چې هند رباب واه، دغه سړی چې الله جو ته ورسېدی او دغه نغټ کمال ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې ورسېدی، دا د الله جل جلاله مهرباني و، د الله جو غشتنه و، د الله جو د طرفه څخه یو احسان و. عقل جزء، هغه عقل د جزء یعنی د انسانانو عقل، د انسانانو فکر از کلیه د الهی عقلو څخه د الهی مقامونو څخه گویا نیستی، گویا خبرې کوونکی نیستی نه بوای. گر تقاضا که غشتنه د خدای تعالی بر تقاضا سربیره در غشتنی نیستی نه وای. که د الله جو د طرفه څخه غشتنی نه وای، نو یو جزئی عقل د انسان عقل نسوای کولای چې د کل څخه د الهی عقل څخه وژغیږي او د هغه الهی مقامونو څخه بیان وکړي. دا بیت نو کې ګران دي چې زده کړي. عقل جزء، عقل د انسان از کلیه د الهی عقولو څخه او د الهی رحمتونو څخه گویا خبرې کوونکی به نیستی نه وای. گر تقاضا که غوښتنه د خدای تعالی د طرفه بر تقاضا پر بلې غوښتنې باندې نیستی نه، که د الله جو د طرفه څخه غوښتنې نه وای، د اخوا څخه کشش نه وای، اخوا ته د هغه د خوا څخه جذب و کشش نه وای، نو عقل د انسان نسوای کولی چې د اخوا څخه خبرې کړې وای یا الله ته ځان رسولی وای. چون تقاضا بر تقاضا می رسد، موج آن دریا به دانجا می رسد. چون تقاضا چې کله غوښتنه د خدای تعالی بر تقاضا پر غوښتنه سربیره می رسیږي، یا چې د الله جو ته طرف څخه مسلسل موږ ته جذبه او کشش و غوښتنه روانه ده د خدای تعالی د طرف څخه. موج آن دریا، نو ځکه څپه د هغه دریا به دانجا و دغه ځای ته چې د انسان وجود دی می رسیږي، هغه د الهی رحمتونو د فیوزاتو د انوارو د دریاب موج د انسان وسنیه ته ذکر را رسیږي چې الته غوښتنه شروع ده، نه هغه ځای څخه غوښتنه کیږي. چون که قصه حال پیر آنجا رسید، پیر و جاد شروع در پرده کشید. چون که قصه چې قصه حال د حال پیر د سپینجری آنجا هلته رسید ورسېده، چې یعنی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په توجه په برکت سره د یو هغه لوړ مقام ته ورسېدی، نو پیر سپینجری و جانش او روح د روی خپل مخ د پرده په پرده کې کشکی، یعنی د خپل مخ په پرده کې کشکی، هغه روح د هغه پټ سو، خاموش سو، نور د روح خبرې نه کول. مخکې خو یې ژړل، مخکې خو ډېر فریاد و ژړا و ګریه و زارې و هغه ختمه سوه، دی بعد خاموش سو. پیر دامن راز گفتگو فشاند، نیم گفتا در دهان او بماند. پیر هغه سپینږیري دامن راز گفتگو، هغه لمن د اسرار و گفتگو د خبرو فشان ټکېوال،
هغه لمون چې په هغه کې د گفتگو اسرار و هغه لمون یې ټک و د هغه اسرار یې ختم کړل نیم گفته نیم ویل در دهان په خوله کې او د ده به من پاسول هغه شیان ټول دغسې نیم گفته ناگفته په خبرو په ژبه کې پاتې سول نور بالا دی خاموش شو از پی این عیش و عشرت ساختن 100,000 جان بباید باختن مولانا سنورک وای از پی د پاره این عیش و عشرت دغسې ژوند او د دغسې خوشحالي جوړولو دپاره 100,000 جان په 100,000 روحان به بایدګې باختن چې قرباني کې د دغسې مقام د حاصلولو دپاره د دغسې ترقي د حاصلولو دپاره په طریقت او په تصوف کې کمال ته رسېدلو په خاطر باندې په 100,000 روح باید قربان کړي یو روح خو له هلته پرېږده یو روح چې الله تعالی ما ته راکړی دی یا ما تا ته راکړی دی یو روح باید قربان کړو یو روح نه چې 100,000 روح خدای راکړي 100,000 روح ټول باید په دغه لار کې د طریقت قربان شي چې داسې عیش و عشرت وي چې انسان خبرې و اسرار دی خاموشه پاتې شي او د انسان سر ترنکه پر ټول باطن ده د الهي جمال او د الهي نظارې او په هغه تماشه باندې غرق شي مستغرق شي او د رحمت په هغه دریابونو کې انسان غرق شي چې بیا ځین راوتلی دی د داسې کار دپاره انسان باید په 100,000 روح قربان کړي در شکار بیش ای جان باز باش همچو خورشیدی جهان ممتاز باش در شکار بیش ای پشکار کې د دشت جانباز روح قربان کوونکی باش اوسه سړی چې د وشکار ته وځي د سارا وشکار ته وځي هغه به جانبازي کوي روح به قرباني یعنی دا معنی هر قسم قرباني ته به آماده وي ولې انسان چې پشکار وځي کېدای شي په دشت کې زمري پر برابر شي کېدای شي په دشت کې د پړانګانو ګله پر برابر شي کېدای شي چې هر قسم خطرونه د انسان سره مخامخ شي د هر قسم مارانو پړانګانو زمریانو د هر قسم حیوانانو سره مخامخ شي هر قسم خطرونو سره مخامخ شي خو انسان باید جانباز وي د روح قرباني ته حاضر وي انسان باید هر څونه تکلیفونه مشقتونه ځان باندې یوسي نو وایي ته چې د الله جل جلاله د باطن په صحرا کې د الهي رحمتونو ښکار کوي او غواړي چې الله جو ته ځان ورسوي ته باید هر قسم تکلیفونو ته آماده شي هر قسم زحمتونو پر ځان باندې تیر کړي هر قسم بدخوابۍ و تکلیفونو ته آماده شي او دا چې تا ته وویل شي چې وایي ته یو ګوړی ختم شي که پر تا باندې تکلیف شي او تا ته وویل شي چې ته دغه وایه دا ذکر شه که ځانم بیا پرېږدم اوس خو کتابونه شروع دي اوس خو سبقان دي بیا ووایم ته ودرې چې خلاصم ته ودرې په سپېژروالي کې هغه چې د کار وزم برنو دغه ذکر پاته دي نو که ته دا نقشې ورته سنجې بیا خو نه کېږي جانبازي غواړي جانبازي دا د چې هر څه به د قربانۍ هر څه به در قربانه دا به خپل مقصود اعظم ټاکي لکه څوک چې ښکار ته ځي چې هغه ښکار خپل مقصود اعظم ټاکي د ښکار په وخت کې خو دوکانداري نه کېږي تللی څوک ښکار ته ځي هغه دوکانداري کوي تللی چې ښکار ته ځي او دی وایي زما سبق قضا کېږي څوک چې ښکار ته ځي هغه سبق هم قضا کوي دوکانداري هم قضا کوي عیش و عشرت هم قضا کوي استراحت هم قضا کوي هر څه قضا کوي خو په ښکار ترلاسه کوي نو که ته غواړې چې د الهي رحمتونو ښکار وکړې او غواړې چې د طریقت د دریاب څخه ملغلرې راپورته کړې بهانې مه جوړه په صداقت په اخلاص دا کار ته متوجه شو په صداقت و اخلاص دا کار او که صداقت و اخلاص نه داسې په موت و په بازوی سړي ته په لاس نه ورتلی شه همچو خورشید جهان لکه لمر د ټول جهان ممتازه باش اوسه په ټول جهان کې دغه یو لمر دی که نه دی بل لمر شته په ټول جهان کې بل لمر خو نشته دغه یو لمر دی ممتاز دی جان فشان افتاد خورشیدی بلند می شود هر دم تهی پر می کنند جان فشان افتاد د لمر څه خاصیت دی لمر جان فشانی کوي د لمر ته چې ورنږدې شي لمر د اور کوره ده پر خپل ځان یې اور بل کړی دی د څه دپاره چې خلکو ته روښنایي ورکړي عالم ته یې روښنایي ورکړې ده پر خپل ځان یې اور بل کړی دی دا جان فشاني ده اولیاء کرام د خدای دوستان هم داسې خوب یې پر ځان حرام کړی دی
استراحت پر ځان حرام کړی دی، ډوډۍ نه خوري، هر څه تکلیفونه او زحمتونه پر ځان تیروي. د څه دپاره؟ چې د عالم د هدایت ذریعه سي. حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم برک څونه زحمتونه پر ځان باندې تیر کړي دي. اشد البلايا علی الانبیاء، هغه سخترین بلاوی، سخترین مصیبتونه پر انبیاء باندې راغلي. ثم الامثال فالامثال، بیا نو په نبیانو کې چې هر څونه مخته وو، هر څونه قدرمن نبی وو، پر هغه باندې بیا هغو نه زیاتې بلاوی راغلي دي. د ټولو څه سخترینې بلاوی او تکلیفونه پر نبی علیه السلام باندې راغلي دي. د څه دپاره؟ ولې دی د ټول عالم د هدایت ذریعه و. لکه لمر، پر لمر باندې اور بل دی، دی د اور کوره ده، خو عالم ته رڼا ورکوي. ته به هم داسې کېږي چې پر ځان به تکلیفونه تېروې، بیا به د عالم د هدایت ذریعه جوړېږي. جان فشان افتاد، روح پیشان، جان پیشان، روح قرباني کوونکی، تکلیف تیرونکی افتاد. ولید خورشید بلند، هغه لمر چې بلند دی په اسمانو کې دی. می شود کیږي هر دم هر ګوړی ته خایي، پور می کنن بیرته ډکوي. یعنی هر ګوړی چې د خپل هغه هر څه طاقت لري، هغه هر څه نور او روشنايي چې لري، هغه ټول د عالم ته دی راستی. خو د الله جو د طرفه څخه امداد کیږي، امداد کومک روان دي روان دي روان دي. چې هر څه کومک ته اخو سره چې هغه نه دی مصرفي. در وجود آدمی جان و روان، میرسد از غیب چون آبی روان. در وجود آدمی، په وجود کې د انسان هم جان روح و روان، هم روح د انسان میرسد مرسیږي از غیب، د غیب څخه چون آبی روان، لکه رواني اوبه، لکه اوبه چې رواني، چې هر څه اوبه مصرفیږي هغه نه نور رواني. لکه ټانکۍ ته چې هر څونه تاسو اوبه ځینې مصرفوي، نلکې رایله کې هغه نه د برمې څخه وده ته نورې اوبه را رواني. ټانکۍ نه خالي کېږي که نورې اوبه ورته را نه شي. ټانکۍ خالي کېږي که نه خالي کېږي. دا انسان هم داسې دی. طالب چې درس شروع کوي، په درس کې طالب ډېر کامیابه کېږي. ولې خو د ده سره چې کومه ذخیره ده، هغه ذخیره دی مصرفوي. چې مصرف شروع شو، هلته دستې په دستې اکمالات کېږي. دا خو سره روان دي. ماښام یې ګوري، سهار یې وایي. او شیخ چې بیا توجه کوي او مریدان ورسره وي، هغه ته بیا ډېر هنرونه خدای تعالی نصیب کوي. ولې د ده سره چې په سینه او په دماغ کې کومه ذخیره ده، خدای ورته مریدانو ته وایي. هغه چې مریدانو ته ورکړي، فورا د الله جو د طرف څخه اتومات بس وده ته نور فیوزات او انوار او اسرار را روان شي. چې هر څونه دلته زیات مصرفېږي، هلته هغو نه زیات راځي. ځکه اکثر مشایخ مبارکان کوشش کوي چې خپل مریدان د هغه کمال څخه تر مخه، چې دی د هغه اصلي کمال ته نه رسېدلی، د هغه څه در مخه دی، هغه ته وایي څه توجه کوه، تربیه کوه، د مریدانو تربیه کوه. هغه په دې خاطر چې په دې کې دغه حکمت راز موجود دی، چې دی څونه توجه کوي، څونه مصرف کوي، هغو نه آمدني زیاتېږي. هر څومره چې د خرڅ زیاتېږي، هغو نه آمدني زیاتېږي. هر زمان از غیب نو میرسد، و از جهان تن بیرون شو میرسد. هر زمان هر گوړی از غیب د غیب څخه نوی فیوزات و انوار و اسرار میرسد رسیږي. و از جهان تن، د جهان څخه د بدن بیرون شو میرسد، بیرون شو رسیږي. یعنی و د بدن ته ویل کېږي چې بیرون شو، د دې خوا څه ووځي، د بدن څخه وځي، د هغه خوا څه ورته را روان دي. جان فشان ای آفتاب معنوی، مرجحان کهنرا بن معنوی. جان فشان روح قربانی ورکه ای آفتاب معنوی، ای المرد حقیقت، ای د حقیقت المرد ته قربانی ورکه، او پر ځان زحمت تیر که، پر ځان تکلیف تیر که، او د نور خلکو دپاره پیدا ورسوه. مر جهان کهنه را دا زور جهان بین ما ښکاره که نوی نو، یعنی نوی، یعنی نوی آثار، نوی روحانیتونه، نوی برکات و فیضات عالم ته راوړل. تفسیر دعای آن دو فرشته، معنا د دعا د هغه دوه ملکو که هر روز بر سر هر بازار منادا میکنن، چې پر هر ورځ پر سر د هر بازار ندا کوي. اللهم اعطي كل منفق خلفا،
اللهم اعطي كل ممسك تلفا. یو دوی ملک علاج پیدا کړی دي په یو حدیث مبارک کې خدا سره راغلی دی چې یو ملکه د مشرق په خوا کې ده یو ملکه د مغرب په خوا کې ده یا په روایت کې راغلی دی چې دواړه یو طرف کې دي. دا حدیث چې مولانا سره نقل کړی په دې روایت کې بیا دا راغلی چې په هر بازار کې د ملکه ندا کوي. نو داسې کېدلی شي چې په هغه مشرق او مغرب کې د ملکه ندا وکړي په هر بازار کې واورېده شي او یا داسې چې په هغه ځای کې به هم کېږي او په بازارو کې به هم دغسې کېږي. نو دوی ملکې دي دا هر سحر دا دعا کوي اللهم اعطي كل منفق خلفا. یا الله ورکه هر منفق ته مصرفون کې ته خلفا عوض. هر څوک چې هر څونه مصرف زیات کی خرچه زیاته کی سخاوت زیات کی خدای هغه ته عوضونه ورکړي چې څونه مال او څونه د ده څخه مصرفیږي خدای عوض ورکړي. هر څوک چې ډیر زکاتونه ورکړي ډیر خیراتونه کوي ډیر صدقې کوي خدای عوضونه ورته کوي. د ملکې دعا ده نه راځي. الله بل ملکه بیا دعا کوي اللهم اعطي كل ممسك تلفا. خدای هر بخیل ته تلف ورکړه مال ورتلک ورزایګ. هر څوک چې بخیلی کوي خدای مال ځلې واخه مال دې برباد کړي تباہ تلف ورکړه. زه اکثره د مونږ ورته وایم څه چم نه دی زده دا دکانداران ته بیا دغه وایم دا دکانداران بیا بیخي چم نه دی زده. دکاندار که غواړي چې ښه سودا یې وسي یو سړی که غواړي چې ښه دنیاداره جوړ شي یو سړی که غواړي چې مالونه زیات سخاوت یې ډېر کوي ډېره سخا یې کوي ډېر مصرف چې کوي دستي په دستي کار سمېږي او مې سودا چاله نه کېږي مې کار نه او دا چې دی پر هر شي حساب کوي نیمه کې ته دې حساب کړي افغانۍ ته دې حساب کړي د فقیر پر افغانۍ باندې هم جنجال د فقیر ته کومې افغانۍ ورکړله نو دا به بیا یو افغانۍ کمه شي زه به دا افغانۍ چې زه فقیر تر کوم ولې اغزي ته نور کوم سړي هغه په خوشحاله شي پاپړ خو به پرانیسي نو چې که دغه حسابونه کول هغه ولا کې سودا وسي ولا کې پیسې ډېر کړي هغه به خوانده کېږي. هر څونه که دې زیات مصرف کوه هغو نه دې کار سمېږي هر څونه که دې ډېر ډېر خیراتونه کول هغو نه به دې کار سم. دا طالب ولې پیسې نه سپېده کوي طالب به تا نه لیدل چې دنیادار یې د طالب دنیاداره تا لیدل 15 غوټې ورکړي وه 100 افغانو ته هغه هم په بکس کې یوسي مصرف نه شي. زما په عمر مې نه دی لیدلی چې طالب دې مسکین ته دې شی ورکړي دی خپله ګردو کورو باندې ګرد ورځ ګرځي په ګردو کورو څخه جرا غواړي د ګردو کورو څخه فقر غواړي مګر دی ولاکه چاته افغانۍ راوړي زه نه لرم زه پیدا کړم ښه طالب نو دغه باندې کوي زه پیدا کړم بیا وکړم زه پیدا کړي خو هر څوک یې ورکوي که نر یې وسې ورکړي ته په حجره کې ناست ته پیسې څه کوې د ډوډۍ مخته درته روان ده نو ته به له پیسې څه کوې وارې که خیرات ورکړه مګر طالب ملا د عراقیانو عجبه ښه متل دی د فارسي دی چې وایي چشم مورو پای مارو نانی مولا هیچ کس در هیچ وقت ندیده. یو د میږي سترګې چا نه لیدلي د مار پښې چا نه لیدلي د ملا ډوډۍ چا نه لیدلي. ملا دې چاته ډوډۍ ورکړي طالب دې چاته ډوډۍ ورکړي طالب دې خیرات کوي طالب وګوره خیرات وګوره طالب ته خو ګرد عمر د شپې په شپه باید الواوې را رواني تا طالب لیدلی چې مسجد کې الوا باندې کړی چې د یو خیرات کړي په شپه نه به دې لیدل انا طالب پیسې هم نسي پیدا کولی په ژوند به طالب نه ونیسي دنیادار شي ملای به ونیسي زکاتونه به یې د ښه د تاریاکو ملای به یې نیولي 10 منه او 20 منه به یې زکات یې حجونه به مو وکړي موټر به مو وکړي مګر چې راشي بېرته به هغه ملای ته ولاړ هغه زیرو ته فقر ته ولاړ دی دی ولاکه دنیادار شي خدای په خیرات نه دی وخته عادت د سخا په ځان کې راولي چې څونه انسان سخي و هغونه به آمدني زیاتي هغونه به آمدني زیاتي دا د خدای تعالی دغه هنر دی. تاسو یو تجربه وکړئ یو څه
چې خلک اوبه نه ځینې راکاږي هغه څا وچیږي او د یو څاڅه چې هر څونه زیاتې اوبه رواني د هغه څا هغه اوبه هغو نه شیرین هم وي او هغو نه ډېرې هم وي د یو برمې څه چې هر څونه زیاتې استفاده کېږي هغو د برما ښه فعالي او اوبه یې خوندورې او یو برما یا یو څا پر یو ځای باندې یو کال استفاده مه ځینې کوه وچیږي اوبه یې ختمیږي خیرنیږي خرابیږي ولې خو مصرف نه دی پسې چې مصرف یې آمدني په پسې ده که مصرف نه و آمدني نه ده په پسې خلک غلط حساب ورته کوي چې وایي دا ما نن سودا وکړل دا مې وکړل دا غلط حساب دی مصرف ته دې کتل کېږي الله جل جلاله هېڅ کار به حکمت نه کوي نو طالب دی چې درس کاوه خپل علم یې مصرفاوه هغو نه به ښه ملازم جوړېږي او که بل ته مصرف نه کاوه مازې مزده کاوه او دل یې ذخیره کول هغه څه ښه ملا نه جوړېږي د دې قسمت څخه همیشه د دنیا ټول عمر داسې دي په مصرف پورې اړه لري آمدني په مصرف اړه لري په خرڅ پورې اړه چې څونه د خرڅ زیات کړي مصرف زیات کړي هغونه آمدني زیاتېږي او بیان کردن آن منفق مجاهده و بیان اللهم اعطي كل منفق خلفا اللهم اعطي كل ممسك تلفا و بیان کردن او دا بیان کول که آن منفق مجاهده راه حق است نه مسرف راه و هوا چې مراد منفق څوک دی چې خدا نفقه خرچه دا نه معنا چې ستا څه به د اسراف او د هوا او د خواهشاتو پر لارې در سره رواني بلکې مجاهد راه حق چې ته د حق په لاره کې جهاد کوې په حق لاره کې در سره رواني په واقعي معنا باندې د عبادت په لاره کې در سره رواني نه دا معنا چې د اسراف په لاره کې رواني چې ته نو کوزده وکړه په یوه کوزده کې 2 لکه روپۍ مصرف کړه یو واده وکړه په 6 لکه یې ځان ته تمام کړه د ګرد ښار خلک میلمانه که د دې پاچوا زما واده دی یا د زوی واده دی دا د اسرافو لارې په دې لاره کې مصرف نه دی ښوولی دغه منفق نه درښیي دغه منفق درښیي چې مجاهد راه حق د حق په لاره کې مصرفوي که علم دی که د تقوا ده که د دعا ده که د مال دی د حق په لاره کې چې مصرف کې بیا آمدني زیاتېږي گفت پیغمبر که دائم بحر پند دو فرشته خوش منادا می کنند گفت پیغمبر حضرت پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه و بارک ویلی که دائم چې همیشه بحر پند پار د نصیحت خلقو دو فرشته دوی ملک خوش منادا ډیر شنیدا او ناره می کنند کوي کی خدایا منفقان را سیر دار هر دریم شان را عوض ده 100,000 کی خدایا چې ای خدای منفقان را مصرفون کلره سیر دار ماړی ولره هر درهم شان را هر درهم د دې لره عوض په عوض کې 10,000 لزر درهم ورکه خدای د هر درهم په عوض کې لزر درهم ورکه او ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان ای خدای ممسکان را بخیلان ولر در جان په جهان کې تو ته مده مور کوه الا زیاد مگر تاوان اندر زیان په تاوان کې ای خدا تو منفقان را ده خلف وی خدا تو ممسکان را ده تلف ای خدای تو منفقان را مصرفون کل را ده ورک خلف عوض وی خدای تو ته ممسکان را بخیلان ولر ده ورک تلپیدل بربادیدل منفق و ممسک محل بین به بود چون محل باشد مؤثر می شود منفق و ممسک مصرفون کی او بخیلی کون کی محل بین چې محل بین وي به بود دا بهتر دی دی باید محل بین وي دی باید د هر شي محل ته وګوري آیا دا ځای د نفقې دی که دا ځای د بخیلی دی چون محل باشد چې ځای وي مؤثر می شود بیا متاثر کیږي د مصرف په ځای کې باید مصرف وکړي د بخیلی په ځای کې باید بخیلی وکړي ډېر ځایونه بیا داسې دي چې بخیلی پکار دی ای بسا امساک کز انفاق به مال حق را جز به امر حق مده ای بسا امساک ډېر داسې امساکونه ستا بخیلی ستا کز انفاق د مصرفونو څه بیا بهتره دی مال حق را مال د خدای تعالی جز به امر حق ما سوا د امر د خدای تعالی مده مرکو مال د خدای چې ورکوي په امر د خدای ورکوه طالبه غوښ پر ونیسه طالبه
خوش بولس تعالی ته مجلس شروع نو ډیر داسې امساکونه ستا چې د انفاق څخه بهتر دي بخیلي ده اما در څخه بهتره ده ولې هغه مصرف دی چې د خدای په امر سره نه وي د خدای په لاره کې نه وي د خدای د رضا سره برابر نه وي مال حق را مال د خدای تعالی جزء امر حق ما سوا د خدای تعالی مجمور کو بیا ځای مالونه ما مصرفو د رسم او رواج لپاره ما مصرفو د نامو د شهرت لپاره ما مصرفو د خدای لپاره پیسې د الله د رضا لپاره په خیرات کې په صدقه کې په زکات کې په سبیل الله په جهاد کې په دې شان کې مصرف کړي نو چې په کوم لار کې مصرف کړي تا عوض یابی تو گنج بی کران تا نباشی از عداد کافران تا عوض یابی چه عوض پیدا که تو تا گنج خزانی بی کران بی پایان تا نباشی چه نووسی از عداد کافران دشمارت دا کافرانو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه في المعلوم لك أحسن التوفيق الواسع